बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्न यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉमन सेंस इस्लामिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दोस्तों, आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्न नहीं सब्सक्राइब किया, मैं आपसे ख्वाहिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आज मेरा वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। دوستانو، یو ځل بیا زه تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ ویډیو ما یو ځل بیا د کامن ساینس اسلامي سوالونو جوابونو باره کې جوړه کړې ده. نو ټول نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کوم چې زموږ چینل آنلاین لرن درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو درسره لائک اور شیئر کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سوال نمبر 1، وہ کون سے دو شہر ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوگا؟ کون دو خارونه دي چې هلته به دجال داخل نشي؟ وہ کون سے دو شہر ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوگا؟ کون دو خارونه دي چې هلته به دجال داخل نشي؟ جواب ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. سوال نمبر 2، قرآن مجید کے سب سے بڑی سورت کون سے ہے؟ قرآن مجید کے د ټولو نه لوی سورت کوم یو دی؟ قرآن مجید کے سب سے بڑی سورت کون سے ہے؟ قرآن مجید کے د ټولو نه لوی سورت کوم یو دی؟ جواب ہے سورۃ البقرہ. سوال نمبر 3، وہ کون سے فرض نماز ہے جس کے قضا نہیں ہے؟ کوم فرض لمونځ دی کوم چې قضا نشته دی؟ وہ کون سے فرض نماز ہے جس کے قضا نہیں ہے؟ کوم فرض لمونځ دی کوم چې قضا نشته دی؟ جواب ہے نماز جنازہ، د جنازے لمونز. دوستوں، کہ آپ ہمارا چینل میں نئے ہیں اور آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا، میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. سوال نمبر 4، قرآن کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن زړه کوم صورت ته ویل کیږي؟ قرآن کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن زړه کوم صورت ته ویل کیږي؟ جواب ہے سورۃ یاسین، د یاسین سورت. دوستانو، که تاسو تر اوسه زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن نه وي سبسکرایب کړی، نو زه یو ځل بیا تاسو نه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درسره لائک او شیئر کړئ. سوال نمبر 5، وہ کون سا عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آخری مرتبہ کیا؟ کوم عملو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دنیا کې آخری ځل وکړ؟ وہ کون سا عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آخری مرتبہ کیا؟ کوم عملو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په دنیا کې آخری ځل وکړ؟ جواب ہے مسواک کا عمل، د مسواک عمل. ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. بہت بہت شکریہ. سوال نمبر 6، قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ د قرآن مجید د ټولو نه لومړی حافظ څوک دی؟ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ د قرآن مجید د ټولو نه لومړی حافظ څوک دی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولو. بہت بہت شکریہ. سوال نمبر 7، قرآن مجید کے کس صورت میں 4 عورتوں سے نکاح کا حکم آیا ہے؟ د قرآن مجید کوم صورت کې د څلورو ښځو سره د نکاح حکم راغلی دی؟
قرآن مجید کے کس صورت میں 4 عورتوں سے نکاح کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید کم صورت کی تصور خود سرا نکاح حکم راغلی دی؟ جواب ہے سورۃ النساء۔ دوستو کہ آپ ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا، میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن لرن سبسکرائب کریں اور آج میرا ویڈیو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کتنے مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گران نوم محمد چوزلا راغلی دی۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کتنے مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گران نوم محمد چوزلا راغلی دی۔ جواب ہے 4 مرتبہ، 4 ضلع۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال نمبر 9، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ آیا تاسو پوہیږئ کہ اللہ تعالیٰ پر نبی حضرت صالح علیہ السلام باندې څومره خلکو ایمان راوړی وو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ آیا تاسو پوہیږئ چې اللہ تعالیٰ پر نبی حضرت صالح علیہ السلام باندې څومره خلکو ایمان راوړی وو؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام باندې د ایمان راوړونکو شمیر 4000 ته رسېدلی یا 4000 و۔ دوستانو ویڈیو تر آخره پورې وګورئ، ډیره مننه۔ سوال نمبر 10، وہ کون سے آسمانی کتاب ہے جس کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ کوم آسمانی کتاب دی کوم چې اللہ تعالیٰ د حفاظت ذمہ په خپله اخیستې ده؟ وہ کون سے آسمانی کتاب ہے جس کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ کوم آسمانی کتاب دی کوم چې اللہ تعالیٰ د حفاظت ذمہ په خپله اخیستې ده؟ جواب ہے قرآن مجید کے حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ د قرآن مجید د حفاظت ذمہ په خپله اللہ تعالیٰ اخیستې ده۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں لکھ دو، میں انشاءاللہ آپ کا سوال جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔ دوستانو نئی ویڈیوز مو که همدومره وه، هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل آنلاین لره هم در سره سبسکرایب کړئ۔ که تاسې کومه پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه د هغې ځواب درکړم۔ تر بلې ویډیو الله په امان۔